یا دادا چې تائباتن راګرځیدون کی وای، یعنی څه مطلب؟ خپل د زړه محبت په پریدي د وجه د محبت د نبی علیہ السلام نه. ګوره یو سیزو د نبی علیہ السلام خوښ دی او یو سیزو د بل یو انسان خوښ دی، نو پکار او هغه خلاف دی. نو پکار د چې مسلمان خپل محبت پریدي د وجه د محبت د نبی علیہ السلام نه. چې لکه مثال، لکه امام مالک رحمه الله ذکر کوي چې چا کدو په صفت اویل، کدو په صفت اویل، نو امام مالک رحمه الله وی دل وز کوړې ورکوم، سزا بوله ورکوم، دل وز سزا ورکوم. ولې؟ ځکه چې د نبی علیہ السلام یو سیس خوخو او دور ته بدو قتل. نن سبا الله دې رحم وکړي، داسې عجیبه غونته کې دور دی چې خلک ځان خوشحالۍ نو په دین پسې ټوکې راواغستلې، په دین پسې ټوکې راواغستلې. کله خاکې جوړی په موس پسې خاکې جوړېږي، او دا څوک ګوري؟ دا زمونږ استاد دا مسلمانان بیا ګوري، او هو خاندي ورته موس پسې هاکه، دا ایمان نظام خلاصوي. موس پسې هغه په موس پسې خندا کوي او ته ګورې او تم ورسره خاندي، نو تم د ایمان نه خلاص شوي. هغه خو د ایمان نه خلاص دی، تم د ایمان نه خلاص شوي. کله د ماشومانو ته قاري صاحب سبق ښیي، د هغې پسې بیا خاکه جوړه کړي. دا شرح فقه اکبر کې ملا علی قاری رحمه الله لیکلي دي. یو کس راشي جماعت ته او لخت راواغست او بیخي کوي چې قاری صاحب داسې سبق ښیي، وایي د ایمان تازه کې ملا علی قاری لیکلي. یو کس راشي جماعت ته په منبر باندې کینی، یاره مولوي صاحب داسې بیان کوي، داسې بیخي کوي، اسې ټوکې دي جوړې کړې. ملا علی قاری وایي د خپل ایمان تازه کی، ایمان دې تازه کی، ځکه د دین پسې خندا وکړله. نو بعضې خاکې جوړی کله به په کدو پسې جوړېږي. دا د غیرو یو سازش دی. مونږ ظاهر کې یو مسلمانان، خو سیلونه مونږ کې د بل چا دي. خیال شته دی که نه؟ زما په دې خبره پوه شئ. یو مسلمانان په کور د مسلمان کې پیدا یو، خو پته نه لګي چې دا سیلونه مونږ کې د کم ځای نه لګي چې بیا په اسلام پسې خندا کوو. نو دومره سوچ نه کوو چې دا کدو د نبي علیہ السلام خوښو. د مسلمان دا صفت دی چې خپل محبت په پریدي د وجه د محبت د نبي علیہ السلام نه. د نبي علیہ السلام خوښو. ستا طبیعت نه مني بالکل مه خوره، ستا طبیعت نه مني نو بالکل یې مه خوره، خو ټوکې ورپسې مه کوو که نه، ټوکې ورپسې مه کوو. نو دلته به خاکې جوړې شي، ټوکې ورپسې راوالي او موږ به بیا خاندو ورته. یاره دا خود عجیبه شی دی که نه، پوه شئ که نه؟ ځان ایمان نه مه خلاصوئ نو په دې څیزونو باندې. دا د خاکو والا دا خو هسې د ایمان نه خلاص دي چې اسلام پسې ټوکې کوي. خاکې ځان له جوړی نور څه څیزونه کوه، نور څه ډېر شی دي که نه، نو ولې په اسلام پسې روا دې غستله؟ پکار ده چې حکمرانان او حکومت هم دې ته توجه کي، کمی چې ادارې د ملک دي چې په اسلام پسې کم خلک ټوکې کوي، د اسلام توهین کوي، پکار دی چې دا خلک گرفتار کي. دا خو د ماشومانو د کشرانو ذهن غلط جوړی، هغوی به سبا له دې نه زیاتې ټوکې په اسلام پسې کوي. نو خبره مې دا کوله چې تائباتن مسلمان به راګرځېدونکی هغه تابعدارۍ د نبي علیہ السلام ته، خوښې د نبي علیہ السلام ته، توبه په معنی د رجوع سره، خپل محبت به پریدي د وجه د محبت د نبي علیہ السلام نه. تائباتن توبه ویستونکي وی، عابداتن عبادت کوونکي وی. او مطلب دا دی چې دا غاړه دی حکم د نبی علیہ السلام ته تصدیق کوي، د الله او د رسول دارنګې تابعداري کوي او توبه وباسي.